پوتین وایي غواړو د افغانستان ټول قومونه د هیواد حاکمیت کې برخه ولري. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تاجکستان له ولسمشر سره لیدنه کې ویلي چې له طالبانو سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او غواړي د افغانستان ټول قومونه د هیواد په حاکمیت کې برخه ولري. ښاغلی پوتین د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د دغه هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره تر خبرو وروسته یو خبرپاڼه کې ویلي چې روسیې د افغانستان د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو هڅې پیل کړي دي. دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ښاغلي پوتین لومړنی سفر دی. د کرملن په خبرپاڼه کې راغلي چې پوتین له ښاغلي رحمان سره خبرو کې ویلي موږ په دې هیواد کې هر کار ته چمتو یو چې وضعیت عادي شي. ښاغلي پوتین ویلي افغانستان کې چې څه روان دي ټول پرې پوهیږو، خو دا ډاډ ترلاسه کول اړین دي چې په سیمه کې وضعیت عادي کول زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی او هیڅوک هیڅ ګاونډی بل ګاونډی ونه ګواښي او دا د افغانستان د څو ژبنیز ملت په ګټه هم دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.